ډاکټر محمد نعیم وایي د پاکستان له لوري د منځګړیتوب هڅې د امتیاز او اعتبار ترلاسه کولو لپاره دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مالي و اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم وایي له هر هغه ډیپلوماټیک اقدام هرکلی کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د ختمېدو یا کمېدو لامل شي، خو د پاکستان له لوري د منځګړیتوب هڅې په دې موخه نه دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران له حضور پرته د پاکستان له لوري د منځګړیتوب هڅې او د ناستو جوړېدل تر ډیره د امتیازاتو په سیمه کې د خپل لاسه وتلي اعتبار د بیرته ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي. د یادونې ده چې پاکستان تېره ورځ د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ په اړه د خبرو لپاره د سعودي عربستان، مصر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و، خو د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. درنو اوریدونکو، په همدې تړاو ورځو د لا بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر معین ګل څمکنی صاحب بحث وسل شوی دی. څمکنی صاحب ستړي مشه، ورځ مو بخیر. خدای مو عزت کړي، لاره مننه، تاسو ته هم په نیکمرغه ورځ. کور مودان ډیره مننه چې وخت مو راکړ. څمکنی صاحب که پیل پر دې وکړو چې پاکستان تېره ورځ د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ په اړه د خبرو لپاره د سعودي عربستان، مصر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و. د ایران له حضور پرته د پاکستان له لوري د منځګړیتوب هڅې او د ناستو جوړېدل د روانې جګړې په مهار کې څه رول لري؟ مننه د لوی بخښونکو مهربان الله په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. پاکستان هیواد د تل لپاره په سیمه کې یو داسې پالیسي اختیار کړې ده چې ظاهرا وښیي چې دوی ټول سره ورورولي غواړي، خو په حقیقت کې دوی بیا څو موخې نور ترشا لري. اول خو دا دی چې د دغه کنفرانس د جوړېدو معنا دا نه ده چې دوی واقعا د امریکای او د ایران ترمنځ د اوربند موضوع باندې بحث وکړي. په دې باندې ایرانی مقاومت دی خو واضح کوي چې پاکستان غواړي په دغه لحظه کې دوی ایران مصروف کړي، لیکن ایرانیان په پوي دي په دې باندې. بل طرفه تمه ده چې د پاکستان او د سعودي عربستان، قطر او ترکیه همدغه چې د نورو هیوادونو ترمنځ یو داسې ائتلاف رامنځته کړي چې هغه ته بیا آسیایي ناټو وایي. او زموږ په فکر په دې باندې اسرائیل هم خپلېږي. اسرائیل دغه جوړښت اجازه هم ورنکړي، ځکه اسرائیل ورلمخه دوی دغه دریځ لرلی دی چې دغه هیوادونه غواړي چې زموږ په مقابل کې دریځ ونیسي، خو دغه په اوږد مهال کې د پاکستان غواړي په دې سره چې د تمه د دوی وعده وه چې د سعودي عربستان نه به زیات امکانات ترلاسه کړي، خو دا ونه شول. همدغه چې د امریکې سره دوی چې د ډېرې وخت نه امریکا په دوی باندې بې باوره شوې ده او غواړي چې د دغه جګړې له امله د امریکای سره ځان وصل کی او په ضمن کې د اقتصادي ګټه هم وکړي، ځکه وایي کولای شول چې ایران ته قناعت ورکړي، لاس ټنکرونه د تیلو د هرمز تنګي نه راتېر کړل. دا په خپل پاکستان په دې کې دا رول لوبوي چې دوی په کې ښایي دوی اقتصاد کوي، او بل طرفه عین وخت کې دوی د افغانستان سره په جګړه بوخت دي. دا نظم مردانه عمله ده چې وغواړي د سعودي عربستان سره چې کوم قرارداد کړی دی هغه ته وایي چې زه په جګړه کې معامله د افغانستان سره، او همدغه سي امریکای ته او سعودي ته وایي چې زه خو د افغانستان سره په جګړه کې هم نو د ایران په مسایلو کې تاسو نه لږ څه فاصله نه سم. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې پاکستان لوبوي، خو د دې منځګړیتوب په څوار لاندې دی هر طرف. بله څمکنی صاحب، په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مالي و اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم ویلي چې د پاکستان لوري د منځګړیتوب هڅې د امتیاز او اعتبار ترلاسه کولو لپاره دي. ستاسو په پاکستان به دغه امتیاز یا اعتبار به ترلاسه کړي؟ نو وردګ صاحب په درسته ویلي دي، ځکه چې ما مخکې وویل چې دوی د خپل اعتبار د لوړولو لپاره دا کار کوي، خو پاکستان د اولنه د دغه بې اعتبارۍ ښکار شوی دی. په دریاد دی کوم چې کله تیر ځل ټرمپ قدرت ته ورسېدو، مستقیما په د جنوبي اسیا لپاره په ستراتیژۍ کې وویل چې پاکستان زموږ نه 3 بلیونه ډالر غلا کړي دي، یعنی د غلا تورې په ولګاوه. او همدغه
روسانو سره د چینایانو سره د دوی هغه باور نشته چې د تامای کېدله. په پاکستان باندې څوک په دغه حالت کې چې هغه جوب خالی وي، هغه په مختلفو مسایلو کې لاس لري او د هندستان سره لاسو ګریوان وي، هغه ته د هندستان په مقابل کې تروریستي ډلې دوی روزي پالي. نو پاکستان دغه مخاطب ته نشي رسیدلی چې دومره باور په ونه کې دا مسایلو کې. څمکنی صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه، پاکستان خپل یو داسې داخلي سیاسي اقتصادي او امنیتي بحران سره مخ ده، خپل په جګړه کې ده. نو څنګه یو داسې یو هیواد پاتېږي د یوې لویې جګړې د مخنیوي لپاره ځان د یو منځګړي په توګه حسابوي او یو لوی کار ته لاس اچوي؟ مونږ چې ځیر شو دې ته چې کله په شرم الشیخ کې غونډه وه، هلته د پاکستان اوسني صدر اعظم بدون لدینه چې ډیپلوماسي په پام کې ونیسي، په ډیر ټیټ انداز کې د امریکای رئیس جمهور ته سلامي ونیوله او دغه نو وروسته چې کله بیا خپل ډونالد ټرمپ د غازی د پیس کمیټي جوړ کړه، هغه کې دوی هم ورودانګل چې موږ دا کې ونډه خپل کار کوو، خو هدف دا دی چې دوی ته یو څه لاس شي، دوی ته بل وژني او که ځان په وژني، خو مقصد چې څه ګټه مهم کسانی وکي. نو زه فکر نه کوم چې په دومره لوی خیرات کې دوی ته یو څه ورسیږي. بله څمکنی صاحب، تېره ورځ چې پاکستان کوربه و لکه د سعودي عربستان، مصر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران چې په اسلام آباد کې راغونډو، ولې دغه هیوادونه په دې فکر نه ګوري چې خپل پاکستان په یو لوی اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ده؟ هغوی ولې څه نه وایي د دوی په وړاندې؟ وګوره که چیرې موږ د نړیوال نظم ته وګورو، سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات، ترکیه، مصر، اردن، همدغسې کویت او نور هیوادونه، پاکستان، دا ټول د امریکای سره په شکل د اشکالو سره د دوی تر اثر لاندې دي. نو ترکیه هم بالمقابل د اسرائیل سره په ډیر لوی کړکېچ کې راپرېږدي، ځکه چې اسرائیل ترکیه هم نه پرېږدي په دې سیمه کې، بالعکس غواړي چې د کردستان په نامه یو هیواد رامنځته کړي چې هغه بیا به ډیر سیند د اسرائیل او د هغه سره تړلی هیواد وي، هغه هم د په مقابل کې استعمالوي. همدغسې مصر د اسرائیل اړیکې هغه نه دي لکه څنګه چې ښایي، ځکه اسرائیل غواړي چې د مصر اردو هم د منځه یوسي. اردن خو په هر ترتیب هغه خو د امریکا الته اډیم پکې دي، د سوریا ترکیه کې پکې دي. په کل سره کچېرې مونږ داسې تیراتاو شو په د ټولو حالاتو باندې، نو هغوی یوازې د دې لپاره کوشش کولای چې امریکا د منځنیو د ځمکنیو عملیاتو لپاره چمتووالی ونیسي. نو دغه هیوادونو یو الته داسې د حاشیې کې یوه غونډه جوړه کړې ده چې د نړیوالو پام هغې خواته واړوي چې گویا د امریکای او اسرائیل حکومت ډیپلوماسي هم کوي. نو دغه د موږ فکر اوس خو نړۍ ډېره پوهه شوې ده، په هر حالات کې روابط ټینګ دي، زیاتې پوهېږي، او پاکستان غواړي چې د پام لوېدلی پاکستان په نړیواله کچه بیرته هغه یو څه شهرت ترلاسه کړي، لیکن ډېره به ورته ستونزمنه وي. کله چې څوک شهرت پیدا کوي باید څو خصوصیات پکې وي، علم ورسره وي، پوهه ورسره وي، پیسې ورسره وي، امکانات ورسره وي. نو په صورت کې او داخلي ستونزې ونه لري، نو بیا سره ممکنه ده چې یو هیواد قوي وي او مطرح وي په منطقه کې یا په نړۍ کې، اما نشي کولی ځکه دوی دایما د سختو پورونو لاندې دي. حتی په دې اوسنۍ حمله کې چې کله امریکایانو وکړه، د اسرائیلیانو په ایران وکړه، د هرمز تنګي د بندېدو سره سم د پاکستان حکومت 15 مادې یوه طرحه وړاندې کړه چې په هغه کې مطلق ښوونځي، رخصت کړل، موټرې وتړل، ودرول، همداسې نور وغیره، ځکه دومره د اقتصادي پوتنسیال نه لري. دوی په خاطر بیا کوشش کوي چې په نورو خیراتو کې د خپل ځان خیر وغواړي. ډېره مننه کور مودان څمکنی صاحب چې راغلی او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. السلام علیکم. ډېره مننه.